پاکستان حکومت ولې له وړې افغان ماشوم قاینات سره دومره ظلم وکړ؟ افغان حکومت ولې توند غبرګون ښکاره کړ؟ راځئ دغه ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په سلامونو مهال کرای کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریک کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغان کونسلګرۍ مشر عاطف الله مشل په پېښور کې د افغان ماشومې پوښتنې ته ورغلی و. په پاکستان کې د افغان سفیر وروسته له هغه د افغان ماشومې کائنات پوښتنې ته ورغلی ده، کله چې د هغه په یو سخت حالات کې د مور او پلار د ویزې نشتون پرته په رحمان میډیکل کمپلیکس کې بستره شوه. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې د موضوع د ښه تعقیب په موخه افغان سفیر شکر الله عتیب مشل تیره شپه د پېښور رحمان میډیکل کمپلیکس ته د ناروغ افغان ماشوم کائنات پوښتنې ته ورغلی و. عاطف الله مشل د دغه ناروغې د پوښتنې تر څنګ له نوموړي سره مالي مرسته هم کړې ده او هم پېښور کې افغان جنرال کونسلګرۍ ته لارښوونه کړې تر څو تر بشپړو روغتیا پورې پر نوموړي ماشومې پام وساتي. دغه خبر وروسته له هغه کلک غبرګونونه راوپارول کله چې د پاکستاني ریاست له لوري په تورخم کې د افغان ماشومې کائنات مور او پلار د ویزې نشتون له امله پاکستان ته پرېنښودل، خو کورنۍ د مجبوریت په تورخم کې خپله ماشومه کائنات په یو شمېر رضاکارانو ته سپارلې وه، څو یې په پېښور کې له مور او پلار پرته په رحمان میډیکل روغتون کې بستره کړي. دا انجلۍ کائنات نومیږي او د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې په دوو سختو ناروغۍ د مغزي ماتې تبې او د مغزو تبرکلوز باندې اخته شوې ده. دا افغان ماشومې کائنات د خبره خپرېدو وروسته د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم خبر ورکړی ده چې د دغه ماشومې د بشپړې روغتیا لپاره به په بشپړ ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت هم اعلان کړی ده چې د دې ماشومې پلار او مور ته به ډېر ژر تر ژره ویزې ورکړي څو د خپلې ماشومې څنګ ته ولاړ شي. د روغتون مسؤلین هم وایي چې د کائنات ناروغي سخته ده او لګښت هم پرې ډېر راځي، خو دوی تر دې دمه په وړیا ډول د دغې ماشومې د مننه کړې ده. د دغه ماشومې د بستر کېدلو وروسته ګڼ شمېر افغانانو پر پاکستاني چارواکو باندې سختې نیوکې کړې دي چې ګواکې هیڅ انسانیت او احترام نه لري. د دوی پروانه د یوې ناروغې کوچنۍ ماشومې څخه په تورخم کې مور پلار ایسارول غیر اسلامي او انساني عمل ګڼلی ده. دوی په ننګرهار او کابل کې هم په پاکستاني سفارت او کونسلګرۍ تور پورې کړی ده چې د افغان او ناروغانو ته د ویزې ورکړو په ډیرو سختۍ سره ورکوي. افغانان تور پورې کوي چې د یاد هیواد غواړي افغانان له هرې خواوې وځوروي، که هغه د ویزې په ورکړه وي او یا هم په نورو موضوعاتو کې. د یادولو وړ ده چې د کائنات د ژغورلو او د هغه د مور او پلار د ورتګ پر موخه د افغان چارواکو په ګډون ډیر افغانانو اوس هر اړخیزه مرستې پیل کړې دي. دوستانو، ستاسو د افغان حکومت دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ دغه ویډیو راسره څومره شیر کولی سئ شیر کړئ. که ویډیو مو خوښه شوی خو نو لایک یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل ښه وخت درته غواړم.